سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. په غزني ښار کې د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ له روان جګړې 3 ورځې تیریږي، خو تر اوسه افغان ځواکونه بریالي شوي نه دي چې طالب جنګیالي له دې ښاره بهر کړي. د ولسي جرګې او د غزني د ولایتي شورا غړي وایي طالبان د غزني په لویدیځ کې شته او باید د ولایت ته تازه دمې سرتیري واستول شي. بلخو امنیتي ځواکونه وایي له طالب جنګیالیو څخه د دې ښار د پاکولو په موخه عملیات لا هم دوام لري. طالبان وایي چې تېره اونۍ د دوی د سیاسي دفتر د رئیس شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته تللی و. دغې ډلې په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه سفر د زمري له 15 تر 19 د ازبکستان د چارواکو په بلنه ترسره شوی دی. په اعلامیه کې راغلي چې دغه پلاوی د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر استازي سره په کتنه کې په افغانستان کې د تاشکند لخوا د اوسنیو او راتلونکو ملي پروژو لکه د اورګاډي پټلۍ او د برېښنا د لیږد پر امنیت خبرې کړي دي. ویل کېږي په دې لیدنه کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتو او دا چې په افغانستان کې څنګه سوله راتلی شي هم بحثونه شوي دي. د ملي امنیت سلاکار د افغانستان، سعودي عربستان، امریکا او عربي متحده اماراتو د څلور اړخیز میکانیزم د همکاریو او پریکړو د عملي کېدو غوښتونکی شو. محمد حنیف اتمر تېره ورځ په افغانستان کې د سعودي عربستان له سفیر جاسم الخالدي سره په کتنه کې د څلور اړخیزو همکاریو یو میکانیزم کې د سعودي عربستان رول او ونډه مهمه وبلله. په کابل کې د سعودي عربستان سفیر ښاغلي جاسم الخالدي د څلور اړخیزو همکاریو د ګډ میکانیزم رامنځته کول هیله بښونکي وبلل او د دې میکانیزم د غړو ترمنځ په بحثونو کې د شویو پریکړو د عملي کولو لپاره یې چمتووالی وښود. د افغان سولې په اړه د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ څلور اړخیزه ناسته د روانې میاشتې په سر کې په ابوظبي ښار کې ترسره شوې ده. د هرات څارګر ملي ادارې 4 کسان د یو ټکسي چلوونکي د تښتونې او وژنې په تور نیولي دي. دغې 4 کسیزې ډلې څه موده مخکې له هرات ښاره یو ټکسي چلوونکی لومړی تښتولی او تر هغې وروسته یې وژلی او موټر یې له ځانه سره وړی و. د دغه ولایت د څارګر ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې نیول شویو کسانو خپل جرم منلی او ویل کېږي دوسیې هم عدلي او قضایي بنسټونو ته سپارل شوي دي. د یو قمندان په ګډون یو 50 طالبان په بادغیس کې د سولې له بهیر سره یوځای شول. د بادغیس امنیه قمندان احمد فهیم قایم وایي دغه ډله چې تر دې مخکې د عبدالغفار طوفان تر مشرۍ لاندې په قادس ولسوالۍ کې په دولت ضد کړنو بوخته وه. تېره ورځ یې له جنګ جګړو لاس واخیست او له خپلو وسلو سره یو ځای له سولې بهیر سره یوځای شوه. د یادې ډلې قمندان عبدالغفار طوفان له طالبانو سره د یوځایېدو دلیل د حکومت د نه پاملرنې او په بادغیس کې د یو شمېر متنفذینو زور ویل په ګوته کوي او همدارس ژمنه وکړه چې تر دې وروسته به د هېواد په ابادۍ کې ونډه واخلي. او ولسمشر غني وایي هیڅوک د ګمرک په چارو کې د لاسوهنې حق نه لري او د ولایتي او ملي شورا د غړو په ګډون هر څوک چې د ګمرکونو په چارو کې مداخله کوي باید تعقیب او وپوښتل شي. ښاغلي غني تېره ورځ د عوایدو د راټولولو او ګمرکي موضوعاتو په اړه غونډه کې وویل چې د افغانستان کورني عواید باید سم مدیریت شي او په دې برخه کې هر اړخیزو او غوڅو اقداماتو ته اړتیا ده. نوموړي همداره څرګنده کړه چې ګمرکونه باید په امنیتي سیستمونو سمبال شي څو د لاسوهونکو شتون مشخص شي او داسې مقرره دې جوړه شي چې د ګمرکونو په ساحه کې د نظامي خلکو حضور تعریف شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.